کندهار کې د خوړو او درملو ملي ادارې 45 ټنه تر وخت تیر او بې کیفیت درمل وسوځول. د کندهار خوړو او درملو ملي ادارې د استخباراتو او نور اماراتي ادارو په ګډه همکاري د څو میاشتو په لړ کې 45 ټنه تر وخت تیر او بې کیفیت درمل راټول کړي چې نن دوشنبه د خوړو او درملو ملي ادارې د سرپرست ډاکټر عبدالباري عمر او دغه ادارې د مرستیال حاجی رحمت الله روفي په حضور کې وسوځول شوه. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست ډاکټر عبدالباري عمر وايي کندهار کې 45 ټنه تر وخت تیر جیلی او بې کیفیت درمل چې دغه ادارې لخوا د تیرو څو میاشتو په لړ کې ضبط شوي و او نن د ځانګړي کمیټې په حضور کې وسوځول شول. نوموړي پر ټولو ملي سوداګرو غږ وکړ چې هیواد ته دې د بې کیفیت خوراکي موادو او درملو د راوړلو څخه ډډه وکړي. په تقریبي شکل سره د 45 ټنو شاوخوا درمل دي چې دا تاریخ تیره جعلي او ډوپلیکیټ دا ټول پکې شامل دي. د خوړو او درملو د ملي ادارې د نظارت پر مهال همدارنګه د درملیزو خدماتو د اتحادیې د کارکوونکو لخوا څخه هم موږ ته د دې کې بعضې درمل تسلیم شوي دي او د استخباراتو لخوا څخه چې په بعضو حالاتو کې نیول شوي او ضبط شوي دي او دلته موږ بیا نتیجه کتلې ده. هغه نتیجه منفي راوتلې ده. په دې کې هغه درمل هم شامل دي. نو دا درمل چې دي دا د استفادې وړ درمل نه او د خوړو درملو ملي اداره تل هڅه کوي، کوښښ کوي چې خپلو هیوادوالو ته داسې دوایي خدمات وړاندې کړي چې هغه با کیفیته وي، مسؤون وي او د چا ژوند ته تاوان او ضرر پېښ نه کړي، چا ژوند وانخلي. د کندهار د خوړو او درملو ادارې رئیس حافظ حمید الله وايي هڅه کوي چې درمل د نړیوال معیار سره برابر کړي او د غیر قانوني درملو مخه ونیسي. نوموړي د همکارو دولتي ادارو څخه مننه وکړه چې ورسره په کارو کې مرسته کړې. دا هغه دواوې چې تقریبا د څو میاشتو د موږ د خوړو درملو ادارې ریاست د بې کیفیته په نامه باندې مثال چې یا جیلي یا بې کیفیته یا تاریخ تیرې دواوې دي، هغه دواوې دي چې موږ دا څو میاشتې کې دا کړی، بیا محکمې ته دا کړي، دا ریزه کړي دي او محکمې بیا د حدر حکم را کړی دی. دغه حکم مطابق اوس موږ دغه حدر کوو، دا دواوې سوځو. د خوړو او درملو لوی ریاست چې مخکې فعالیت یوازې تر مرکز پورې محدود و، خو اوس یاد لوی ریاست په ټولو ولایتونو کې ریاستونه لري چې دنده یې د خوړو او درملو نظارت او کنټرول دی چې د مسؤلینو په خبره تر بل هر وخت یې ښه پایله ورکړې او تر ډیره د تر وخت تیرو او بې کیفیته خوراکي توکو او درملو مخه یې نیولې ده.